السلام علیکم بابا رحیم الله سهار صاحب را سره پروګرام کې بیا موجود دی، نو راځئ چې یو ښکلی کلام ترې واورو. سهار صاحب ډېره مننه نبیل صاحب. زه خو یم چې نن د سره نظمونه مې نه دي ریکارډ کړي، نظم د سره شریک کوم. نظم وایه ډېر دا مې لیکلی و تقریبا په 10/4/2019 کې مې لیکلی، وخت وشو. دا مې نظم دی ښه وایي. دا د نیمې شپې ستا ویر او دعاګانې ما ته یاد شي، او ده په اللهو به شم مورجانې ما ته یاد شي. د نیمې شپې ستا ویر او دعاګانې ما ته یاد شي، او ده په اللهو به شم مورجانې ما ته یاد شي. یو ته وی چې زما په غم بېشانه دردېدی به، زما د هرې سختې سره څومره سوځېدی به. په سخته کې د چرته کې یوازې پرېښی نه یم، زما د هر پر هر سره لا څومره خوږېدی به. چې زه به د تکلیف نه کله کله په سلګو شم، زما د ژړاګانو سره څومره ژړېدی به. اوس هم هغه ستا ټولې ژړاګانې ما ته یاد شي، او ده په اللهو به شم مورجانې ما ته یاد شي. را یاد دی راته اوس هم ډک د مینې نه کتل ستا، ستا مینه راته یاد ده، راته یاد دی ښکلول ستا. اکثر به دې رو رو په اللهو باندې اوده کړم، لا هیر مې ګورې نه دي په زنګو کې زنګول ستا. هر وخت به دې په مینه مینه زه قلارولم، لا یاد دی زما اوس هم د چا څونه ګرځول ستا. زما سره ستا مینه او خنداګانې ما ته یاد شي، او ده په اللهو به شو مورجانې ما ته یاد شي. مننه. په زار او په قربان به دې زه ډېر خوشحالېدمه، زه هر وخت به ستا مینه کې مورجانې نازېدمه. که هر څومره به چرته کې زه ستړی د دنیا وم، یو ستا غېږه وزه به پکې ډېر دمه کېدمه. مننه. ستا مینه تېر وختونه راته اوس هم را یادېږي، اکثر به په قصو باندې زه ستا اوده کېدمه. قصو کې د دیوان او بلاګانې ما ته یاد شي، او ده په اللهو به شم مورجانې ما ته یاد شي. مننه. زما د تړم اوښکو پاکولو بل څوک نه و، زما د دې ریښې ګریوان ګنډلو بل څوک نه و. یو ته وې زما مور زما په دې ټوله دنیا کې، زما د سوي زړه د حال پوښتلو بل څوک نه و. په هره یوه لمحه کې مې ملګري د دنیا وې، بغیر له تا د لوبو مې کولو بل څوک نه و. زما د خټو کور او هم ګوډیانې ما ته یاد شي، او ده په اللهو به شم مورجانې ما ته یاد شي. په هیڅ نه پوهېدمه بیا هم ښکلی ماشومتوب و، د غم او درد نه لرې په هر لوري مسکیتوب و. چې ستړی به د لوبو نه ماښام راغلمه کور ته، ډوډۍ خوړل به څه و سمدستي به پسې خوب و. ناپوه او نیکۍ او د ګناه نه خبر نه وم، افسوس چې لا ماشوم وې، څومره ښکلی لیونتوب و. ستا ټولې هم د نه زړه سزاګانې ما ته یاد شي، او ده په اللهو به شم مورجانې ما ته یاد شي. مننه. سر به سکول ته نه تلم، د جومات به پټېدمه، بانې به مې کولې زه هر ساعت به پټېدمه. سبق به راله نه راتلو د ویرې د وهلو، خبرې ته مورجانې څومره زیات به پټېدمه. لنده او بلوري به زما ډېره مشغوله وه، کتاب او د تختې قلم دوات به پټېدمه. د ګوړې د پیټۍ نه هم غلاګانې ما ته یاد شي، او ده په اللهو به شم مورجانې ما ته یاد شي. مننه. ماښامه خوران کړی به اکثر داسې سکارو، د لوبو په وراني باندې غوسه به راته پلارو. تازه به د وهلو د بابا نه پټولم، په څه ناسوراني چې خامخا به راته قار و. ستا یاد شي چې ماشوم و مورجانې څومره ورانم، جوړ کړی به ما کور کې درته هر وخت شاتار و. غوسه او قارېدل د بابا جانې ما ته یاد شي، او ده په اللهو به شم مورجانې ما ته یاد شي. مننه. افسوس چې تېر وختونه د دنیا بیرته راتلی شوي، زه ستا په خوږې مینه باندې مورې مړېدی شوې. اوس ولې به زما او ستا د غرونو فاصلې وې، اوس ولې به زما او ستا د غرونو فاصلې وې. د ګېډې دغه لوږه که په مینه ختمېدی شوې. سحر رحیم الله وخته بیا هغه شان ماشوم کړه، که عمر د ځوانۍ په ماشومتوب کې بدلېدی شوې. مننه. سحر رحیم الله وخته بیا هغه شان ماشوم کړه، که عمر د ځوانۍ په ماشومتوب کې بدلېدی شوې. اختر او په میلو کې ګډاګانې ما ته یاد شي، او ده په اللهو به شم مورجانې ما ته یاد شي. ډېره مننه.